دغه تجارتي مرکز چې دلته په 14 پوړه یا 14 طبقو کې جوړیږي. از ایران کم وقت میشه آمدیم ولی خانه گران است. دا حکم چې راغلی دی د دې خلکو لپاره دی چې مهاجرین دي او یا ډیر عاجل دوی یو سرپناه غواړي. کابل ښار هغه ښار چې له تیرو 5 کلونو راهیسې پکې د ودانیزو چارو جوړونه په ټپه او یا هم په ډېرو کمو سیمو کې ورته د کار اجازه ورکړل شوې وه. د سی جی ټي ان پښتو ټلویزیون قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو سلام، ستړي مه شئ. د ښاروالۍ له مخې چې اوس په کابل ښار کې خلک کولی شي کورونه جوړ کړي، مارکیټونه جوړ کړي او لوړې ودانۍ په ډېره کمه موده کې د یو جواز په ترلاسه کولو سره پیل کړي. موږ راغلي یو داسې ودانۍ ته چې تازه چارې پیل کړي دي. له مسؤلینو سره غږیږو چې دلته څه شی جوړیږي، څو منزله جوړیږي او څومره خلکو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده. اقدام بسیار نیک است. قبلا اجازه نمیدادن، پروسه تا 6 ماه دوام میکرد، جواز نمیداد، فعالیت کار نمیداد. حال در ظرف 1 ماه جواز میده و فعالیت کار میده، مشکل نداره. حال خوب است، اقدام نیک است. زمینه کار برای تمامگی مساعد میشه و بیکاری نمیمانه. با مشکلات جدی روبرو بودن و سرمایه گذار هم نمیتونست که سرمایه گذاری کنه. په تیرو څو کلونو کې د ودانیزو چارو لپاره پیچلې اداري پروسې او محدودیتونه د دې لامل شول چې ګڼ شمېر ښاریان د خپلو استوګنیزو کورونو او سوداګریزو ودانیو د جوړولو پاتې شي. دغه وضعیت نه یوازې د ښار د فزیکي پراختیا مخه ونیوله بلکې د خلکو پر اقتصادي وضعیت هم منفي اغیز وکړ. خو اوس د نوې پریکړې او رامنځته شوو اسانتیاوو له امله د رغونې بهیر بیرته چټک شوی او د ښار په بېلابېلو برخو کې ساختماني فعالیتونه په پراخېدو دي. د افغانستان اسلامي امارات د ریاست الوزرا د دغه اقدام څخه موږ قدرداني کوو، ځکه په موجوده وخت کې د کورونو کرایې بې نهایت لوړې شوې دي او د دغه نیک اقدام موږ ستایو چې د کورونو د جوړولو لپاره یې د زر امر ورکولو اقدام کړی ده. دا یو نیک اقدام ده، موږ د دې نه ستاینه کوو. دغه تجارتي مرکز چې دلته په 14 پوړه یا 14 طبقو کې جوړیږي چې د دې 3 منزله د پارکینګ په حساب باندې ده. موږ 8 منزله دلته دوکانونه لرو او 15 منزله پاس په سر باندې کورونه دي. دغه تجارتي مرکز په نړیوال ستاندردونو باندې جوړیږي چې په دغه تجارتي مرکز کې تقریبا موږ 10 منزله رفت آمد برقي زینې لرو، همدارنګه 6 دانې لیفتونه لرو چې په دغه لیفتو کې کارګو لیفتونه هم شامل دي. نو د دغه نیک اقدام عملي کولو سره به انشاءالله ټول خلکو ته، هغه کسان چې هغوی د کورونه نه لري یا د هغوی دومره معاش یا هغه عیشه نه لري چې هغوی د ځان لپاره په لوړه بیه باندې کورونه ونیسي، نو د دغه اقدام په عملي کولو سره به انشاءالله د کورونو تعداد زیات شي او خلکو ته به ښه کورونه په ارزانه بیه باندې پیدا شي. د رغونې د بهیر له بیا پیل سره یوازې د ودانیو خاوندان نه بلکې سلګونه کارګر هم د کار له نوو فرصتونو برخمن شوي دي. ساختماني فعالیتونو د کار بازار ته نوې ساه ورکړې او ډیرو ورځ مزدورانو ته یې د عاید زمینه برابره کړې ده. کارګر د ښاروالۍ دغه اقدام یو مثبت ګام بولي او وایي چې د کار د فرصتونو زیاتېدو سره یې اقتصادي وضعیت تر پخوا ښه شوی دی. ما نهایت خرسند هستیم از شراولی که اجازه کار صادر کرده و دوستا و وطنداری ما بیشتر کار میکنن دیگه، ساحه رایجی بیشتر میشه دیگه. از خواهش ما شراولی است که زمینه کار به جوانا و وطنداری رو بیشتر بکنه، چون خودتان در جناسی که حدودا 20 نفر جا کار میکنه. اگه این زمینه بیشتر باشه در جای بیشتر کار کنن دیگه. ما از شراولی تقاضا میشه که ساحه بیشتر و جواز کار راحت‌تر بود. بیکاری معمولا زیاد بود دیگه، کار نبود. اگه کار میکردیم شراولی اجازه کار برای ما نمیداد. در حدود روز 5 نفر یا 10 نفر بیشتر کار میدن، ولی بعد یک جواز صادر شده حدود 30 نفر 35 نفر روزانه کار میکنه. اینا مفید نیست که یکی سایه کار زیاد است که مهاجرین میتونن خارج بیشتر که بهتر کار بکنن دیگه. سایه کار بیشتر از ساخت ساز خوب است که در آینده میتونیم که صورت بیشتر داشته باشیم. به خاطر مجوزی که شهروالی کابل مثلا صادر کرده برای فعالیت انجام دادن خانه ها،
خیلی خوب شده. مثلا بسیار از کسایی که بیکار بودن و کار نداشتن میتونن اول دست به کار شون، خانه‌های خود بسازن و این باعث میشه که خیلی طبقه قشر جوان ما که بیکار بودن در کار شون و این برای ساختمان‌ها هم خیلی خوب میشه. مثلا یک ساختمانی که میتونه چند طبق بسازه برای کسایی که مثلا از خارج میان خانه ندارن یا ندارن میتونه برای از هم خیلی مفید باشه و در کل چیز مثبته. د کابل ښاروالۍ له یاد اقدام څخه د نورو هیوادوالو ترڅنګ هغه افغان کډوال هم خوښ دي چې په دې وروستیو کې له ایران، پاکستان، ترکیه او نورو هیوادونو هیواد ته راستنه شوي دي. د دوی په وینا د کرایه کورونو لوړه بیه او د خپلو کورونو د جوړولو جواز نه ورکول هغه لاملونه و چې د غره په دغسې یو سیمه کې ژوند وکړي او له ګڼو ستونزو سره مخ و. دا خو ډېر ښه اقدام یې کړی ده. سابق کورونه و مثلا 2-3 زره کره اوس د شرایط کې سوي 10,000 12,000 15,000. دا خو ډېر ښه اقدام ده. دا ډېر مهاجرین هم د پاکستان د ایران نه راځي. دا سهولیت دوی ته سل ځمکې د پخلی وي اجازه دولت نه ورکول چې دا آباد کاندي. بیا اوس ډېر ښه اقدام یې کړی دولت. پخلی هم خو د ګردنې د کارڅخي کې دلته کور ده 2 اتاقه لري موږ 3 اتاقه خو بیا سابق چې هغه و قیمت و دلته 2,000 اوس عین 8,000 پیدا شوی دلته. اوس خو دا ډېر ښه اقدام یې کړی. دغه مسکینان چې راځي په خیمو کې ژوند کوي یا ناچاري د هر ځای کې پاتې دي. دا ښه اقدام یې کړی دولت چې د یو کور مور جوړ کړه خپل ځان ته سرنوشت وسازي دلته جوړ کړه په وطن کې. دا اقدام ښه کار ده چې د بیکاري په اوج نیولو د کابل کې خو هېڅ کار نه و چې دا اجازه یې ورکړه د کار هم خلکو ته پیدا شي. حدوداً بیشتر مردم که از کشورها کشیدن آمدن داخل افغانستان خانه ندارن. مردمش که در سرک خیمه زدن و بعضی‌ها در خانه زندگی کردن. از ایران کم وقت میشه آمدیم ولی خانه گران است و مردم که باید ارزان شود. حالا خو آزاد شده است میته یک ورق میری امر میگیری اشاروالی خانه جور میکنی. خانه پیش که بود 4,000 5,000 3,000 هم با مردم پیدا میشه. تا حالا که بیادر در 5,000 10,000 12,000 15,000 هم خانه گیرت نمیه. د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د نوې پالیسۍ له مخې خلکو ته د استوګنیزو کورونو او سوداګریزو مرکزونو د جوړولو لپاره اسانتیاوې برابرې شوي دي. د ښاروالۍ په وینا په کابل ښار کې د نفوسو چټک زیاتوالی او له ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو بیرته راتګ هغه عوامل دي چې د کورونو او سوداګریزو ودانیو اړتیا یې زیاته کړې ده. چارواکي ډاډ ورکوي چې هڅه کوي د ښاري پراختیا بهیر د منظم پلان او قانوني چوکاټ له مخې پر مخ یوسي. ما به خاطر ساختمانسازی در شهر کابل روند و یک پروسه بسیار مشخص را داریم. کسایی که در ساعات پلانی شهر کابل میخواین آبادی بکنن همراه با تکاو 4 منزل، 6 منزل، 9 منزل، 12 منزل، 15 منزل و تا 30 منزل را ښاروالۍ کابل برشان بعد از پروسه تثبیت ملکیتی که از طرف اداره اراضی انجام میشه برشان اجازه میده و این روند به شکل کاملا شفاف در شهر کابل عملا جریان داره و هیچ نوع محدودیتی برایش وضع نشده. بالا خبر دادی د حکم چې راغلی دی د دې خلکو لپاره دی چې مهاجرین دي او یا ډیر عاجل دوی یو سرپناه غواړي نو د دې پر برابر باندې دوی بیا ادارې اراضي ته نه ځي او تثبیت ملکیت نه کوي او د دوی لپاره یو مشخص اصول په دغه حکم کې ټاکل شوی دی. په دې اصول کې ډیر واضح راغلی دی چې څوک حق نه لري تر 3 منزل اضافه جوړ کړي او دغه 3 منزل هم باید تاکاو ونه لري. دغه کور چې جوړیږي دغه 3 منزله دا به صرف د رهایش لپاره وسی او هیڅوک حق نه لري د دې څخه تجارتي صنعتي او په نور اشکالو باندې استفاده یا ګټه پورته کړي. پر دغه اساس باندې کابل ښاروالۍ ټولو هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې کابل ښاروالۍ د اصولو سره سم ټول هیوادوالو ته په کابل شهر کې د آبادی اجازه ورکوي و به تمام شهروندای عزیز اطمینان میدیم که ما کوشش برای داریم تا بتانیم که یک خدمات شهری بهتر برای شهروندای عزیز ارائه بکنیم. کابل یو ځل بیا د بدلون په دورشل کې دی. اوس خلک د خپل کور جوړولو فرصت مومي. دا نه یوازې اقتصاد په حرکت راولي بلکې د خلکو د ژوند بڼه هم بدلوي او خلکو ته د کار زمینه هم برابروي. عبدالله حیدرزی CGTN پښتو کابل.